بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله پنامه الله الرحمن چې لوی رحم کوونکی، الرحیم مهربان دی. الحمد لله بشپړه ستاینه د الله ده، رب العالمین چې پیدا کوونکی دی د مخلوقاتو، الرحمن لوی رحم کوونکی، الرحیم مهربان دی. مالک څښتن دی، یوم الدین د ورځې د جزا. ایاک تا نعبد المانځو، و ایاک او ستا څخه نستعین مرسته غواړو. اهدنا وښیه موږ ته، الصراط هماغه لاره، المستقیم سمه، صراط الذین لاره د هغو کسانو، انعمت چې پیرزوینه دې کړې، علیهم پر دوی، غیر المغضوب چې نه غوسه شوې، علیهم پر دوی، ولا الضالین او نه لار ورکې دي. یوازې د الله په نامه شروع کوم چې لوی رحم کوونکی، تل پر مؤمنانو مهربان دی. ټول الهي صفتونه هغه الله ته خاص دي چې د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی او روزونکی، لوی رحم کوونکی، مهربان، د جزا د ورځې اختیارمند دی. ای ستر څښتنه، خاص تا ته عبادت کوو او یوازې ستا څخه مرسته غواړو. موږ پر سمه لاره برابر وساته، د هغو کسانو پر لاره چې تا احسان پر کړی، چې نه غضب ورباندې سوی او نه بې لارې دي. د الحمد یا سورة الفاتحې عمومي مقصد حق معبود، یعنی د عبادت وړ او مستحق ذات او صفات پیژندل، د حق ادا کولو لاره یې زده کول او په بدل کې له هغه څخه خپلې غوښتنې ترلاسه کول دي.